السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د دیارلسم نمبر در سره حاضر یم چې مونږه تیر 12 درسونه ویله. نو مونږه ټول بار ته رارسېدلي یو او په هغې کې مونږه څه تقریبا څلور ټول ویلي چې هغه ډېر زیات مهم ټول وو. نو مونږه لږ وویله، مطلب مختصر هم وویله او دوه دانې هم وویله. نو اوس په دې کې مونږ سره دویم نمبر کې په اووم نمبر کې دا ټول دی چې دا ډېر مزدار ټول دی. د دې د لارې نه مونږ ډېر زیات ډیزاینونه کولی شو. د دې د لارې نه مونږ داسې د لاس لیکایي هم شو کولی او دغه رنګه مونږ سره نور کم سایننګ وغیره دستخطونه هغه کې هم دا مونږ سره ډېر زیات مدد شي کولی. نو انشاءالله دا ټول به درته زه نن په دې نننۍ ویډیو کې درښایم. کله چې مونږ دې باندې کلیک کړو دلته کې مونږ سره مختلف د دې سټایلز راځي. مثلا تاسو داسې کټ لیکایي کوئ، یا داسې نور یو قسم ته دغه کوئ. تاسو که خیال کړي داسې لیکلي چې هغه په کمپیوټر نه کېږي، هغه ټول بیا داسې شوي. نو دغه رنګ دې طریقې سره مونږ دې کې دغه رنګ یو لیکایي هم شو کولی. یوټیوب کې د دې ډېر مزدار دغه دي څه ورته وایي خلکو به یې لیکل کړي ډېر مزدار طریقې سره. خو اوس مونږ سره دومره ټایم نشته چې دې باندې اوس مونږ هغونه اپلایګانې او ټرایګانې وکړو چې هغه مونږ چیک کړو. دا وګورئ. نو دغه رنګه دا ټول دی او دې باندې بیا خپله ټرای وکړئ. دې ځای نه د دې دا سایز لوړېږي او غټېږي او ځینې دغه رنګه دې ځای نه د دې دا پین دغسې بدلېږي. پوه شوې؟ نو تاسو دا هم یاد کړئ. ګورئ ورته حقیقت. ټیک شو. تاسو دا یو داسې دا یو سیده پین دی او یو دا کټ پین دی. ټیک شو. یو پکې دا پین دی چې دا بالکل ساده او نری پین دی او دا بیا وروسته ډیزاین راوړي دلته پکې دا نور هم راشي دلته. نو دغه ټول به تاسو انشاءالله زه اوس دې کې اپلای کړم. تاسو وګورئ دغه رنګه دا برش غوندې کې ډیزاینونه هم پکې د وګوره. دې نه مونږ بیا داسې نور کرښې هم داسې شو بوتللی. دا مې ورته مخکې هم ښودلي خو که داسې اوس مخې ته بیا رال. ګورئ ټیک شو. ګورئ دلته کې مونږ داسې یو ډیزاین وکړو. شپ بټن اوسه نیسي، کرښه به بیا سیده ځي. دې ځای نه مونږ یو بارډر هم جوړولی شو. نو ټیک شو. دا ټول ډېر اعلی ټول دی. دغه رنګ دی کې سټایلز دي وګورئ. دغه سټار وغیره هم دلته راوستی شئ تاسو. دغه رنګه د دې ځای نه ورسره تاسو دغه نور میوزیک وغیره شیونه مینه چې کوم دي دغه ټایلونه وغیره شو دا ټول په کارېږي. دې ډیزاینونو کې راځي تاسو ته مخکې راشي تاسو به ووینئ. مثلا یو ټک وکئ داسې او یو شیز راوالی. ټیک شو. یو داسې راواخلئ او بیا دا دې باندې تاسو بیا کنټرول کی ووهئ نو دا بیا مخکې تاسو سره نور نه ځي. اوکې دغه رنګه دې کې مونږ سره دغه نور شیان هم دي چې دا هم دغسې اپلای کولی شو مونږ. ټیک شو. دغه قسم کرښې دي پکې ګورئ. دغه رنګه دا شیونه مینه دي پکې. تاسو دا داسې ښکته راوستلی شئ. وینئ ډېر شیونه دي پکې. مثلا داسې یو ځای کې پکار دی. ټیک شو. وینئ دا ټول تاسو بیا اپلای کړئ ښه دقیق نظر سره. دغه سمبل دی پکې. سمبل مطلب دغه لرګي شو، دا پاڼه شوه. ټیک شوې. اوکې دغه رنګ داسې بیا یې کولا وکړئ. دې ځای نه دغه رنګ دا دې سیټ ته راواړوئ او دې ځای کې اوس ته لاندې د بوټي هغه کرښې راولئ. ټیک شو. دغه رنګ دا خاښ دی پکې. ټیک شو. د لرګي خاښ دی پکې. دغه رنګ دا شیز دی پکې او دا پاڼه ده پکې. دغه دا پاڼه ده پکې. دغه ټول دا ګوته ستاسو چېرته په کار وي. اکثر دا خلک جعلي شناختي کارډ یې جوړوي یا مدرسې دپاره یو کارډ جوړوي. هغې کې دې طریقې سره تاسو بیا دا پین درلګولی شئ. ټیک شو. دا هم دې ځای پورې مسله حل شوه څه ناڅه. بل په دې کې مونږ سره نور څه نشته انشاءالله. بس دغه دې ځای نه تاسو دغه سمبل وغیره بدلولی شئ. دې ځای نه تاسو دا پین راغستلی شئ او مزداره لیکایي بې کولی شئ.
ټیک شو. بیا دې له سټایل او ډیزاینونه دي هغه ټول به انشاءالله تاسو ته یاد وي څه ناڅه او څه به یادوئ مخکې. دې ځای نه مخکې موږ سره دا رکټینګل ټول دی. دا ټول موږ ډېر استعمال کړی یم، دا اوس هم درته وایم چې دا زموږ سره ټول ډیزاینونه دې نه جوړېږي. ما چې استعمال کړي تاسو به دا هم یاد کړئ. دا د دې دا غاړه موږ دې ځای نه داسې ګول کولی شو، دې نه موږ مختلف شیان نور هم جوړولی شو. ټیک شو، داسې شو، دغه رنګ دا داسې کړو او یو کاپي دې نه واخلو او بیا یې داسې کړو. ټیک شو، بس یې ګډوډ ډیزاین او یو شیز ترې نه جوړېږي صرف. دا اوس وګورئ دې له دلته کې نه یو دوه دغه ورکړو داسې. ټیک شو، او ګورئ ورته اوس د دې نه به هم داسې مزدار غوندې کې ډیزاین ووځي. ټیک شو، یو بیګ غوندې کې ترېنه راغلی بس اوس دا دې خوا راواړو بس بیګ به شي. نو دا به هم کټ کړو، را به شو پیج له. بل دی کې موږ سره دا دی ټول دی. دې ځای نه موږ داسې رکټینګل اخیستلی شو، پوه شوې، داسې 3D رکټینګل دې ته ویل کېږي. ټیک شو، دې نه موږ داسې رکټینګل اخیستلی شو او هر چې دغه بل دی نو د دغه بل د لارې نه موږ څلور ګوټه اخیستلی شو. ټیک شو، وینې داسې د دې رکټینګل ټول دا چې کوم شیونه ورکړل شوي دا ټول د دې باندې دپاره کار کوي. ټیک شو، نو دغه رنګه دغه هم موږ ویله. بل دی کې موږ سره دا ټول دی چې دغه موږ سره ګولډ ټول دی. د دې د لارې نه موږ ډېر زیات دغه کولی شو چې دا مې هم درته مخکې دا ټول اپلای کړي دي په دې مینیوګانو کې. مثلا موږ دلته کې سټکس مکس لیکو، ګوره ورته زه لږ شانې لیکل کوم دلته ګوره. اوکې، دا لیکل دي ما سره مثلا ګوره، او دا لیکل زه راشم د دې ټکس غاړه دې غاړې ته داسې راوستل غواړم فټ ټو ټکس ګورئ. اوکې، داسې دغه رنګه دا ګول لیکل دې طریقې سره تاسو راوستلی شئ. دغه رنګ دی کې موږ سره دغه دې کې هم بس دغه یو 3D ډیزاین موږ سره ورکړی شوی دی. دغه رنګ ډیزاین کوو داسې داسې څنګه طریقې ستاسو خوښ وي هغه رنګ تاسو بیا کولی شئ. بل دا ټول دی موږ سره چې دې نه موږ دغه رنګه داسې ټول واخلو، بیا دې دا غاړه موږ داسې ځای ته ولی شو. دا هم ډېر ډیزاینونو کې په کار راځي. مثلا چېرته ډیزاین کې دا شیز ډېر زیات راځي ګورئ. دې نه تاسو پیټرن هم جوړولی شئ. موږ خو اکثر دې یو شیز نه زه پیټرن جوړوم ګورئ. ټیک شوې، دا داسې لاړ، بیا کنټرول آر داسې ځي. ټیک شو، نه نه داسې بیا ورپسې داسې. ټیک شو، بیا داسې بیا داسې دا بیا داسې دا بیا داسې. دغه رنګ دا چې کله دغه رنګ تاسو وکئ نو دې نه بیا ډېر مزدار پیټرن جوړېږي چې هغې کټینګ وغیره دي. هغه هم به تاسو ته وښایم بیا وروسته. د پیټرن خپل یو درس دی موږ سره، په هغې کې به دا موږ ټول اپلای کوو. ټیک شو، نو دا به یو یو دغه رنګ راشي. وینې دا پیټرن دې ته ویل کېږي چې تاسو اوس د دې نه مختلف دغه اخیستلی شئ. څه ورته وایي داسې وینې، او بیا دا تاسو داسې هم کولی شئ. ټیک شو، نو دا اوس تاسو یو ډیزاین د دې نه موږ ته رامنځته شو. دې له داسې کلر هم ورکولی شئ تاسو. ټیک شو، نو دا اوس د دې دا دغه دې ځای نه مدم کوئ تاسو داسې. دا مې درته مخکې هم ویلي دا به ولې تاسو دې ځای نه داسې وجنګوئ او بیا به راشئ دلته نه به دا کلر لږ مدم کړئ چې مزدار ښکاري. دغه شیپ هم موږ ووایو. بل دی کې موږ سره سټار دی، بس دغه ځای نه تاسو سټار داسې راخیستلی شئ. د دې دا غاړه دې ځای نه تاسو زیاتولی شئ داسې. اوکې شو، بل دی کې موږ سره دغه یو شیز دی چې دا هم د دې دا غاړه تاسو داسې زیاتولی شئ، داسې کمولی شئ، زیاتولی شئ دې ځای نه. دا ډیزاینونه دي، بس دا شیپینګ ډیزاین دی بس په کار راځي. بل دی کې موږ سره دا جدول دی چې دې ځای نه موږ دې دا دغه زیاتولی شو، کمولی شو. یو راخلئ تاسو څومره ډېر راخلئ، دغه کرښې مرخې تاسو دې ځای نه څونه راخلئ. دا مې جدول مې درته مخکې ویلی ځکه اوس به کې نه ځو مخکې. دې ته
ګراف پیپر وي او هغې ته ټیبل وي، خو دواړو کار یو دی. دې ځای نه مونږ دغه شیز راغوښتلی شو چې دا هم مونږ سره ډېر ډیزاینونه په کار راځي. اوکې، دې نه مونږ بیا د غاړو سایز دې ځای نه غټولی شو، دې ځای نه دا شیز هم داسې دغه کولی شو، دا کرښو دا سایز ولې دې ځای نه غټ کړو. ټیک شو، دا ټول ډیزاینونه مخکې مونږ په کار راځي، خو چې څوک سوچ وکړي او خپل هر ځای کې بیا اپلای کړي. بل دی کې موږ سره دغه شیپس دي، دا ټول شیپ په ډیزاینونو کې په کار راځي، پوسټر وغیرو کې. دا وګورئ دې ځای تاسو مهمان خصوصي لپاره داسې یو شیز راوالي، ټیک شو، یا یې خپله جوړ کړئ دغه ټیبل نه، یا مثلا دلته تاسو دا یو ټول دی چې راواخلئ، څه شو دا ټول دا دې ځای نه کلیک کړئ، دا دیل راواخلئ، ټیک شو. نو دې ځای نه تاسو دغه ټولز وغیره راغوښتلی شئ، دې ځای نه تاسو دا غشي مشي راغوښتلی شئ. دا وګورئ یو شي ته تاسو داسې اشاره کوئ، سور کلر ورکوئ، دا غاړو کلر ته داسې ډک کړئ. بل په دې کې موږ سره دا ټول دی، تاسو وګورئ دې نه هم مختلف دغه موږ راغوښتلی شو، دا هم داسې مهمان خصوصي یا څه اعلان ویلان یې پکې، او دغه رنګه دې ځای نه موږ مثلا یو تنبیه غوندې کې لیکو. بل دې کې موږ سره چې کوم دی دا دي، نو دا هم ډېر په کار راځي. دا وګورئ، یا مثلا دا شو موږ سره، دا وګوره ټول خوشخبري دپاره. او دغه رنګه بل دا کمنټ ټولز دي چې دې نه موږ کمنټ یا داسې دغه یو تصویر باندې لیکلی شو، تاسو وینئ دې ځای نه دا هم کیدلی شي. دا وګورئ دا هم موږ داسې کولی شو، یو کارټون مارټون، یا دا وګورئ دا ټول ټولز د دې ځای نه موږ بیا کولی شو. دا وګورئ دا هم د داسې یو کارټونانو محاورتن خبرې هغې کې دا په کار راځي. بل دغه ټکس او ټیبل وغیره دی، دا هم را روان دي، دا به انشاءالله نور درسونو کې ووایو. دې ځای پورې دا درس بس دی، انشاءالله باقي به بیا را روان درسونو کې ووایو. بس دا ختمېدو والا دی، بیا مختصر ډیزاینونه شروع کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.